بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو مسلمانانو ورونو، موږ یو بیان کړی وو، یو مسله مې بیان کړې وه د تبلیغانو په حقله، چې تبلیغان دا وایي چې یو لمونځ د الله په لار کې په یو کم 50 کروړه. نو ځینې کسان راولاړ سوي دي، هغه بیان سه لږ ټوټه راخیستې ده، بیا د هغه سره د یو بل عالم بیان لګولی دی چې خلکو ته د دې بیان سه یو غلط تاثر ورکړي، زموږ څخه خلک متنفره کړي، زموږ د خبرو څخه خلک واړوي. یو کوشش یې دی کړی. عزتمنو، اول خو هغه مسله چې ما بیان کړې ده د هغه خلکو په رد کې کومو خلکو چې به دا ویله، په هغه کې ځینې بریلویان هم وله او ځینې سلفیان هم وله، غیر مقلدین، چې تبلیغان دا وایي چې د راوین یو لمونځ په یو کم 50 کروړه. نو ما د دې دا جواب وکړي چې تبلیغان دا نه وایي، تبلیغان وایي چې د الله د لارې یو لمونځ په یو کم 50 کروړه. نو ځینې کسانو دا شرارت کړی دی چې هغه بیان لږ ټوټه راخیستې ده، بیا د هغه سره د یو بل عالم بیان لګولی، چې گویا د هغه عالم د جواب څخه دا څرګندېږي چې څوک دا خبره کوي هغه د جهاد څخه خلک راګرځي، چې دا وایي چې د تبلیغ کې یو لمونځ په یو کم 50 کروړه. جهاد عزتمنو په اسلام کې داسې حیثیت لري لکه په اوښ کې بوک، څومره لوړ دی، د هر څه څه هغه بوک لوړ دی. د دین یوه شعبه هم د جهاد مقابله نشي کولی. د دین چې څومره شعبې دي د دا ټولو حفاظت په جهاد سره کیږي. نو څنګه یو شعبې والا د جهاد څخه خپل ځان لوړ ګڼلی سي؟ سلطان صلاح الدین ایوبي سه یو چا پوښتنه وکړله چې دا دین په جهاد سره راځي که په دعوت سره؟ هغه ورته وفرمایل چې نور نه پوهېږم چې دین په څه سره راځي، خو د دین حفاظت په جهاد سره کیږي. عزتمنو، اول خو تبلیغان د جهاد مخالف نه دي. د تبلیغانو مشهوره کتاب فضائل اعمال، فضائل اعمال صفحه نمبر 691 د دغه آیات په تفسیر کې دا لیکي چې الله جل جلاله فرمایي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هغه لیکي چې دغه آیات څخه مراد د کافرانو په مقابله کې مخامخ درېدل دي، یعنی جهاد چې د اسلام خبره لوړه وي، کفر او شرک مغلوبه وي. لیکن په بدقسمتي سره نن مسلمانان د دغه لوړ سعادت څخه محروم دي. نو د دې مقصد دپاره چې څومره کوشش کېدلی سي باید هغه کوشش وسي، کمې پکې ونه سي. هغه لیکي چې زموږ دا معمولي جدوجهد، دا معمولي کوشش دپاره د دې دی چې موږ خلک په کشېدو راولو و دا جهاد ته ودرو. تبلیغان خو دا وایي زموږ د خپل کار ته معمولي کوشش وایي، جهاد ته ډېر لوړ او عظیم کار وایي. دویمه خبره دا ده، زه به دې خلکو ته حیران یم چې دا شرارت د وخته څه دا خلک کوي، اهل باطل یې کوي، د علمای دیوبند خلاف یې کوي. د بریلویانو یو مشر احمد رضا خان بریلوی، هغه حسام الحرمین دا یو کتاب دی د هغو چې د علمای دیوبند د خبرو سه د لږ خبرې کاټ کې ټوټې چې سړی هغه ته وګوري هغه بیا غلط سي چې دې څونه غلطه خبره کړې. بیا د حرمین شریفین چې کوم علما کرام مفتیانو د هغو څه پر علمای دیوبند فتواوې راوړې چې دا بد خلک. کله چې دیوبند والا په خبر سو نو هغو المهند علی المفند دا یو کتاب یې ولیکي، هغه خپل عقاید پکې ښکاره کړل. حرمین شریفین مفتیانو دې له ورو هغو دسخطونه په وکړل چې دا صحیح عقاید. نو دا د وخته څه د دې خلکو طریقه کار ده چې هغه د علمای حق بیانونه د هغو خبرې ټوټې کي و خلکو ته ښکاره کړي چې دا څومره غلطه خبره یې کړې. هغه پوره بیان یې نه اورېدلی او شا او مخ ته ټول خبرې نه اورېدلي. خلک هم نن سبا خلک دي دې ته نه غوږ نه ګوري، بس غلي پسې منډه وهي. او بله خبره چې ما کم بیانونه زه کوم، کم مسایل زه بیانوم، دا زه د غټو فتاواو په حواله بیانوم، د غټو کتابو په حواله سره بیانوم. و دغه مسله د فتاوای حقانیه په حواله ما بیان کړو. فتاوای حقانیه د کوړی مدرسه د علوم حقانیه چې د ټوله پاکستان به غټه مدرسه وي، چې ټوله پاکستان کې په دې کې زیات علما فارغېږي د پښتنو په سیمه کې په پېښور کې. نو ته ما څه کوې؟ ته زما خلاف ولې راپرېږې؟ ته زما خلاف ولې فتوا جاري کوې؟ ته زما خبرې ولې ردې؟ ته خو دا ووایې چې فتاوای حقانیه دا لیکلي دي،
ته دا کوړي خلاف خبرې وکړه، زما خلاف یې ولې؟ کم چا چې دا کتاب لیکلی دی د هغو خلاف ته خبره وکړه. که واقع تا کې د حق طرفداري ستا، واقع تا کې جرأت ستا، واقع تا کې غیرت ستا، زه خو یو ناقل یم، زه خو یو نقل کوونکی یم، ما د یو کتاب هغه خبره نقل کړې ده، ته ما ولې و خلکو ته دی دا وایي دی دا وایي؟ زه خو دا نه وایم، خو حقانیت دا وایي، احسن الفتاوا دا وایي، فلانې فتاوا دا وایي، ته زما خبره ولې خلکو ته کوي چې دی دا وایي؟ دا خو ستا غټ خیانت دی، زه خو نه وایم، خو فتاوای حقانیت دا وایي، احسن الفتاوا دا وایي. نو غلط طریقې به نه استعمالوئ. موږ خو د الله دپاره بیانونه او مسایل نشر کوو، نور نه موږ د چا سره څه تضاد لرو، نه د چا سره څه ضد لرو، نه د چا خلاف موږ فتواوې ورکوو، نه د چا خلاف موږ بیانونه کوو، نه د چا پر ذات باندې حملې کوو، نه د چا بېعزتي کوو. چې هر څوک دي د دې دا چې هر څوک کوي دا خپل آخرت تباه کوي. که څوک یو مسله بیانوي، هغه مسلې بیانول والا خو یو ناقل دی، هغه اصل چې کوم ځای د هغو مسله رااخیستې ده باید د هغه خلاف خبره وکړي، خو د هغه خلاف یې نسي کولی. او زه حیران یم دې ته چې پوښتنه ځینې وکړې دا به هم وایي چې زه نه بریلوی یم نه سیپی یم بلکې زه دیوبندي یم. اته دیوبند په تاواو ته وګورې، د دیوبند عقیدې ته وګورې، د دو خبرو د دو عقیدې ته چې وګورې، د مځکې د اسمان فرق. نو زه فخر به کوم پر خپل دیوبندي چې دومره ښایسته نوم دی چې هر یو ځان پسې تړي. دا مروجت تبلیغ دا خو رایستلی دیوبند دی، د دیوبند اکابرینو دی. ټیک دی ځینې د دیوبند علما کرامو به د شخصیاتو خلاف خبرې کړي وي، د دې د ځینې خرابۍ خلاف به کړي وي، لیکن داسې خو هیچا نه دي کړي چې ټول تبلیغ والا غلط دي، داسې خو چا نه دي کړي. د دیوبند کتابونه د دیوبند فتاوا به یو څه وایي، دی به بل څه وایي. چې پوښتنه ځینې وکړي وایي الحمدلله زه دیوبندي. الله دې زموږ پر حال رحم وکړي، الله دې دا زموږ خلک پوه کړي چې دوی څومره د دین په نامه د دین د ننېدلو کوشش کوي. الله دې دغه خادمان پوه کړي چې بس د علماو خلاف، د اهل حقو خلاف پروپاګنډې کوي، غلط نشریات کوي، د خلکو غلط ذهنونه ورخلاصوي. دا ټوله موږ الله ته ورپرېږدي، او په ما پسې چې هر چا کړي دي، هر څوک چې کوي، دا ټوله ما بخښلي. ځکه دی کېدلی چې دا سوچ وي چې دا زه د دین کار کوم، دا ټوله ما بخښلي دي. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.